د کهانۍ شروعات د سیلې نومې جینۍ نه کیږي، کومه چې خپل پلار سره ناسته وي خو ډیره زیاته خفه وي، ولې چې د دې پلار یو ظالم انسان دی او دې باندې ډیر ظلمونه کوي. دې ټیم کې به هر څه چغې شروع شي نو د سیلې پلار بهر وځي. لږ ټیم پس چې دوباره راشي نو د دې په کپړو باندې وینه لګېدلې وي. سیلې ډیره زیاته ګبرو شي او د دې پلار ورته وایي چې موږ له زر تر زره دلته نوتل پکار دي. سیلې چې د کور نه بهر وګوري نو ګوري چې په پوره علاقه کې د زومبیز وایرس خور شوی دی او هر طرف ته غوبل دی. د سیلې طرف ته یو زومبیز را روان شي او څنګه چې دی باندې حمله کوي د دې پلار یې شاته راکاږي او بیا د کور دروازه بنده کړي. دواړه ډیر زیات ګبراو شوي وي. نو دې ټیم کې یو زومبیز د دیو د کړکۍ دا شیشه ماته کړي او کور ته دننه راشي. دا اچانک د سیلې په پلار باندې حمله وکړي او ویې د سیلې پلار یو شیشه را واخلي. په دې باندې دا زومبي ووایي خو دې باندې ساسر نه کوي. نو اخیره کې ورله شیشه سر کې خښه کړي. د کم په وجه باندې چې زومبیز مړ شي سیلې ډیره زیاته ګبراو شوي او دې ته پته وي چې د دې د پلار نه به هم ډیر زر یو زومبیز جوړ شي. نو سیلې د کور نه وځي او دلته نه وتښتي. بهر هر طرف ته د زومبیزو غوبل جوړ وي او څه زومبیز دې پسې شاته ولګي خو سیلې ترې مخکې منډې وهي او په منډو باندې د دې زومبیز نه ځان خلاص کړي. په لاره کې دې ته د سکول یو دوه ملګري میلاو شي. د یو نوم ریس او د بل نوم کیری وي. دا درې واړه یو محفوظ ځای ته تلل غواړي خو لاره کې دیو ته یو دوه ملګري نور میلاو شي. د یو نوم ګریس او د بل نوم ټریس وي. د دیو سره د دیو مور میسی هم وي. دا ټول ملګري شي او یو محفوظ ځای ته تلل غواړي خو هر طرف ته یو غوبل وي. نو دیو په منډه باندې یو خالی کور ته لاړ شي. نو دا ټول دې کور ته دننه شي. میسی چې څنګه لیټ چالو کړي نو کیری منی کې ورته وایي چې د رڼا په ذریعه باندې به زومبیز راشي خو میسی ورته وایي چې زومبیز په رڼا پسې نه بلکې په شور پسې راځي. او بیا ورته میسی وایي چې موږ له بره منزل کې پاتې کېدل پکار دي ولې کو چرته زومبیز راشي نو هلته نه به موږ ودانګو او ځان به د زومبیزو نه بچ کړو. نو دا ټول بره منزل ته لاړ شي. دلته کې سیلې ډیره زیاته خفه وي ولې چې دې ته د دې خور لیلي یادېږي. د دیو پلار د دواړو سره ډیر ظلم کوي. یو ورځ سیلې سکول ته نځي نو لیلي ورله حوصله ورکړي. ورته وایي چې ته ټینشن مه اخله زه به دا حالات ټیک کم. دا دواړه د پلار د رویې نه ډیرې تنګې دي او بیا یې په څه ناڅه طریقه باندې رضا کړي او سکول ته بوزي. دلته کې لیلي سیلې ته یو لفافه ورکړي. دې کې ورته خط لیکلی وي. لیلي هم ډیره زیاته خفه وي خو د سیلې د مخې څه نه وایي. خیر څه ټیم پس چې سیلې د سکول نه راشي نو لیلي ډیره زیاته خفه وي. ورته وایي چې ما سره پلار جنګ وکړو او زه دلته نه تلل غواړم خو ته څه ټینشن مه اخله تا به هم زه ډیر زر د دې کور نه وباسم. لیلي د سیلې سره خبرې کوي چې دې کې د دې پلار راشي او ډیر زیات غوسه وي. لیلي رئیساره کې ډیره زیاتې ووایي بیا یې د کور نه بهر کړي. په دې خبره باندې لیلي د کور نه وتلې ده خو سیلې په لیلي پسې ډیره زیاته خفه وي. خیر د دې نه بعد واپس کهاني پریزنټ ته راځي. دیو لاندې د زومبیز اوازونه واوري نو ټول ورکوز شي خو چې ګوري نو یو زومبیز دلته کې راغلی وي او دیو باندې حمله وکړي خو کیری سره یو ډانګې وي. په دې باندې دا زومبیز مړ کړي. دلته کې نور زومبیز هم موجود وي. نو دیو دا کور پریږدي او ټول د خپل سکول طرف ته منډې شروع کړي. په لاره کې زومبیز په دیو باندې حمله وکړي او دیو نه میسی وخوري او مړی کړي. بیا یو زومبي په سیلې باندې حمله وکړي. ریس چې شاته وګوري چې د سیلې ژوند په خطره کې دی نو ډانګې راواخلي او د زومبي نه سر ووایي. زومبي خو مړ شي خو د دې وینه په سیلې باندې ولګي. د دې نه بعد دا ټول منډې شروع کړي او په څه ناڅه طریقه باندې ځان سکول ته ورسوي. په سیلې باندې ډیره وینه لګېدلې وي. دیو دلته کې د ټولو نه مخکې دا سکول کتل غواړي چې دې کې خو به زومبیز نه وي. دا ټول چې دننه ورشي نو دلته کې یو سکیورټي ګارډ مړ پروت وي. د دې سکول چې کوم پرنسپل دی د هغه نه یو زومبیز جوړ شوی دی او دا سکیورټي ګارډ هغه وجلی دی او څنګه چې په دیو باندې حمله کوي نو کیری ونیسي او سر ورله چخني کې ومړي کړي. بیا د سکول کړکۍ او دروازې بندې کړي چې دې ته زومبیز را دننه نشي. سیلې یو سیټ ته شي او خپلې خور لیلي ته فون کول غواړي خو د دې وایرس په وجه باندې د نیټورک ډیره غټه مسله وي. د دې دا فون ونه لګي. سیلې ډیره زیاته خفه وي. نو دې ټیم کې دلته کې ریس راشي. سیلې ورته وایي چې ما باندې ډیره وینه لګېدلې ده د دې وجې نه خو به ما نه زومبیز جوړیږي نه. نو ریس ورته وایي چې ته خو به زومبیز چیچلې نه. نو سیلې ورته وایي چې نه خو صرف د زومبیزو وینه په ما باندې لګېدلې ده. ریس ورته وایي چې بیا خو ټینشن مه اخله ولې چې د زومبیز وایرس د زومبیزو په چیچله باندې خورېږي. نو سیلې یو بیسن له ورشي او خپل مخ او لاس ووینځي. د دې نه بعد دیو دا ټول سکول وګوري نو دې کې ورته ډیر خوراک میلاو شي. دا خوراک د دیو د یوې میاشتې پورې پوره دی. د دې نه بعد سیلې خپه ولاړه وي. نو د دې خواته ګریس راشي او نوې کپړې ورله ورکړي. ورته وایي چې ولامبه
لمبوده بدل کا. سیلی چې کله لامبي نو د دې جسم باندې ډیر زخمونه وي. د دې نه داسې اندازه لګي چې د سیلی پلار یو ډیر ظالم انسان و. خیر د دې نه بعد چې کله دیو ناس وي نو اچانک بهر نه د زومبیزو اوازونه راشي. دا ټول په منډه باندې ورشي. دیو ته پته ولګي چې بهر ډیر زومبیز دي خو د هغوی د رادننه کېدلو لاره نشته او لږ ټیم پس دا زومبیز دلته نه لاړ شي. خیر د شپې نه چې کله دا ټول ویده شي نو سیلي ډیره زیاته تږې شوې وي او دا د اوبو څکلو دپاره راپاسي او بیا چې کله اوبه څکي نو دې ته احساس وشي چې د دې شاته څوک ولاړ دی. سیلي په منډه باندې د خپلو ملګرو خواله راشي او دا ټول راپاسي او ورته وایي چې زموږ نه علاوه دې سکول کې نور څوک هم موجود دي. دیو چې کله د چیکینګ دپاره ورشي نو یو المارۍ کې ورته د دیو ټیچر بیکسټر میلاو شي. د دې لاس کې یو تماچه وي نو دا تې سیلي راواخلي او ریس تې ورکړي. په دې باندې بیکسټر راپاسي د ټولو نه مخکې په دیو خوراک وکړي او بیا ورله د څکلې دپاره اوبه ورکړي. بیا ورته وایي چې تا اخر دلته کې راغلی څنګه یې؟ نو بیکسټر دیو له څه جواب ورنکړي. ورته وایي چې ما ته څه یاد نه دي او بیا د لامبلې دپاره روان شي خو دې سره کیري لاړ شي. دې خوا سیلي ریس ته وایي چې زما په خیال بیکسټر کې څه مسله شتې دی، ته خپله تماچه تیاره ساته. نو دې ټیم کې کیري راشي او دیو ته وایي چې بیکسټر انفیکټډ دی، د هغه په لاس باندې د زومبیزو د چیچلي نشان دی او بیا د ریس نه تماچه واخلي. بیکسټر چې کله راشي نو کیري ورته تماچه ونیسي او ورته وایي چې خپل لاس وخیوه. نو بیکسټر خپل لاس ونخی او دلته نه وتښتي. دا ټول پسې شاته منډې شروع کړي او بیا یې په څه ناسه طریقه باندې ونیسي. دیو چې د بیکسټر لاس وویني نو دې باندې واقع چې د زومبیز د چیچلي نشان وي. د دې نه بعد ورته سیلي تماچه ونیسي او څنګه چې پې ډس کوي نو بیکسټر ورته زاري کوي، ورته وایي چې یو ځل صرف زما خبره واورئ، زه انفیکټډ نیمه. او بیا ورته ټوله قیصه وکړي چې کله زه سکول ته را روان وم نو ما سره یو کس میلاو شو، موږ دواړه په منډه باندې سکول ته راورسېدو خو ډیر زومبیز وو. نو زه په کړکۍ باندې راواوښتم خو زما هغه بل ملګری زومبیز ونیو او بیا یې پیچکونه ولګول. هغه کس به ما ته چغې والي چې ما دننه که. نو زما پې ترس رالی څنګه چې هغه ما را دننه کو نو اچانک یې زما په لاس باندې چک ولګو او ډیر زیات غوسه و چې تا زه په وخت را دننه ولې نه کړم. هغه ته پته وه چې ما نه خواسم یو زومبیز جوړېدو والا دی نو زه به د ځان سره دا هم یوسم خو د زومبیز جوړېدلو نه مخکې ما هغه مړ کو. بیا ورته وایي چې زما دومره ټیم وشو تر اوسه پورې ما نه زومبي جوړ نه شو او زما په خیال ما نه به زومبیز نه جوړېږي ولې چې هغه کس کم ټیم کې زه چیچلی وم نو هغه نه په خپله باندې زومبیز لا جوړ شوی نه و. خو بیا هم دیو د بیکسټر په خبرو باندې یقین نه کوي. د دیو دا خیال دی چې بیکسټر دروغ وایي. نو کیري ورمخکې شي ورته وایي چې په روغه څه دلته نه وځه. بیکسټر اچانک د دې په لاس باندې چک ولګوي. د دې سره هغه څه وشو کوم چې د بیکسټر سره شوي وو. بیا یې دا ټول دلته نه بهر کړي. ټریس کیري ته تماچه ونیسي او دیو ته وایي چې دا هم انفیکټډ دی، زه دا وجنم. خو ریس ورته وایي چې تر څو پورې دې نه زومبیز نه وي جوړ شوی موږ دا وجلی نه شو، دا به موږ یو کمره کې بند کړو چې دې نه موږ ته څه خطره جوړه نه شي. د دې نه بعد ورله پټۍ مرهم وکړي او بیا یو کمره کې تاله کړي. خیر څه ټیم پس سیلي د کیري دپاره خوراک یوسي خو چې ګوري نو دې سره کریس موجود وي. سیلي ته پته ولګي خو چېرته کیري انفیکټډ و نو کریس نه به هم یو زومبیز جوړ شي. د دې نه بعد کیري او کریس لاندې لاړ شي. دیو معلومول غواړي چې بیکسټر خو به دیو ته دروغ نه وي ویلي. نو ګوري چې دلته کې هغه زومبي موجود دی کوم چې بیکسټر وجلی و. د دې نه بعد دواړه راوځي او دې ټولو ته وایي چې د بیکسټر خبره رښتیا وه. دې ټیم کې په ریډیو باندې یو خاص لوکیشن خوستلی کېږي او ویلی کېږي چې څوک هم د وایرس نه بچ شوي دي هغه دې لوکیشن ته ځان ورسوئ. نو دا ټول مشوره وکړي او هلته کې د تللو فیصله وکړي خو دیو نه دغه ځای ډېر لرې دی. نو ټریس ورته وایي چې فلحال موږ له دلته کې پاتې کېدل پکار دي، موږ سره هسې هم خوراک ډېر دی. نو کیري ورته وایي چې تر څو پورې به موږ دلته کې وسو. په خبرو کې دیو جنګ جوړ کړي. نو سیلي د دیو د خوا نه لاړه شي. دلته کې دا ګوري چې څوک پروت دی نو په منډه باندې ټول ملګري راوغواړي. دا ټول نږدې ورشي نو دیو ګوري چې دا خو بیکسټر دی خو دا پیری ډیر زخمی شوی دی او زومبیزو انفیکټ کړی دی. ګریس چې د دې حالت وویني نو د مدد دپاره خواته ورشي خو بیکسټر پې حمله وکړي او په لاس ورله چک ولګوي. ټریس ورته تماچه ونیسي او څنګه چې دې باندې ډز وکړي نو غلطۍ کې ته ګریس ولګي. کیري ته ډایرکټ تماچه واخلي او څنګه چې بیکسټر دلته نه تښتي نو ویولي او مړی کړي. ټریس د ګریس خواله ورشي او دې باندې ډیر زیات خفه وي خو لږ ټیم کې دا مړه شي. خیر د دې نه بعد سیلي د سکول کې ګرځي
نو د دې نظر په خپل پون باندې ولګي کم چې دی نه دلته کې غورځېدلی و. سیلی چې خپل پون راواخلي نو ګوري چې دی ته د لیلی یو میسج راغلی دی. لیلی ورته لیکلی وي چې ته چرته یې، کور ته راشه، کور محفوظ دی. سیلی چې دا وویني نو ډیره زیاته خوشحاله شي او بیا دا میسج خپلو ملګرو ته وښیي. د دې نه بعد دا دواړه د سیلی سره روان شي. بهر ډیر لاشونه پراته وي او اوس هم زومبیز ګرځي. د زومبیزو نظر په دیو باندې ولګي او د دیو طرف ته رامنډه کي. سیلی ورته تماچه ونیسي او څنګه چې دی باندې ډز کوي نو ورته پته ولګي چې دی کې خو کالتوس نشته. نو دیو دلته نه وتښتي او ډیر په مشکله سره یو کور ته ورسي. خو دیو پسې شاته زومبیز راغلي وي. دیو دلته نه په بله لار باندې وځي او بیا په منډه باندې د سیلی کور ته لاړ شي. سیلی کور کې ګوري نو د دې نظر په لیلی باندې ولګي خو دا اوس انفیکټ شوي وي. لیلی راپاڅي او څنګه چې په سیلی باندې حمله کوي. دې نه مخکې سیلی مړه کي خو سیلی ډیره زیاته خفه وي. د دې نه بعد سیلی خپل ګاډي کې کیني او بیا د لیلی هغه خط راواخلي کوم چې لیلی دې ته ورکلی و. دا چې راکولاو کی نو دې کې ورته ډیرې ښایسته خبرې لیکلي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.